باغ کې څوک ګلاب شي څوک شي سروا څوک ورخاړی څوک د مینځ غونچه شي څوک کبل د غاړې غاړې تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو ویش د بل په لاس دی که ته خاندې او که جاړې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زم رحیم سجاد تاسو ګورو فاټا ټوډے درنو پښتنو امید لرم چې ښه به په خیریت سره به ژوند به مو ښه تېرېږي قدرمنو یو ځلې بیا تاسو په خدمت کې دی قوم تور چپر در آدم خیل فارکوهاټ نه حاضر یو قدرمنو نن راغلی یو د در آدم خیل ملنګ فقیر ساده دیوانا لال شاه بابا مزار لا قدرمنو ډیر د در آدم خیل کاغه د وطنوال دي کاغه مسافر دي هغه د متعلق په خبر وي راغلی به ډیر خلک نن مو هم راغلی یو قدرمنو تاسو لا د لال شاه بابا چې کوم مزار د هغه به تاسو لا خایو او د هغه د ژوند متعلق چې څه قسم واقعیات دي مو په علم کې دي هغه هم تاسو لا بیانو د لال شاه بابا مزار لا به ورڅو ګورو به چې د مینې سمندر د دې غرونو مانس کې په کوم حالت کې پروت ده چې ته هم ماسو وسره اوسو قدرمنو راغلو د لال شاه بابا مزار لا تاسو له مخکې هم ویلو چې ورڅو چې کوم دی هغه د کورنۍ مشران دی هغه سره هم یو خبرې کوو چې کوم د بابا مزار د هغې دیدار به هم په تاسو باندې کوو او چې کوم د مزار حالات دي مخکې څرنګې و اوس څرنګې ده آیا مخکې څوک راتلو اوس څوک راځي دا ټولې خبرې اترې به تاسو سره شاملوو قدرمنو ویلوړو د بابا مزار سره تاسو کتلی شئ مو په کیمرې په سترګو باندې چې دا د مو محترم مشران دي دو سره به مې څو خبرې کوو چې ته هم ماسو موږ سره اوسو رسو چې د بابا مزار له ور ونوځو قدرمنو مو سره د لال شاه بابا چې کوم د خپلې کورنۍ مشران دي هغه مو سره ناست دي هغو سره به د لال شاه بابا د زندګۍ متعلق د ژوند متعلق خبرې کوو چې لال شاه بابا د تور څپر په دې غرونو کې څرنګه ژوند کړی ده مو سره د مشر ناست دی د سره یو څو خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام اجي صاحب یو جهان مننه چې تاسو موږ ټیم راکړل خپل تعارف را سره وکړو ثنا محمد کوم کلی سره تعلق ساتو یاره موږ سره کو کنده دا اول بچو نه مې دا کنه اجي صاحب مخ نن راغلی یو د لال شاه بابا مزار لا نوست یو پکې ډیر مسافر وطنوال مدې ټین کې مو ګوري د لال شاه بابا په ژوندۍ باندې تلغون د روشنايي واچواز بس بابا چې کوم دته خبره وکړه کنه بابا دا چې برنډي بیا چولې و چې مو سره غو کنه برنډي بیا چولې و د سره ملنګونو سره چې د سره ځواني پرتوم نه ځواني غکړې و سره تیر کړې و کنه ودونه مدونه نه وکړي کنه نو د څلور څلور کسونه سره جګړه کړې و بس مولا به تک کونی وکړلو او کنه اکونی وته مو د جوړ د نام را موت کړلو په خپل لاس باندې په وجره کې کونه و کنه هغه د په روغله وجره لا اکونی به تمام موت کړلو په جولې به تړه کړه د اکونی خورو کو د خړلو مو به تحلیل کته مې اوس به ویني به یې څه کنه بس د خورو کا بس ما اکونی یعنی زړه کم ټیو د انور چې نه ځګونه بیا مې ادیره تویلو چې یاره ته وړوکې غوندې چې منګورې روړل بلاس کې نیوله خاټ منګورو ادمې ته کیسه کوله چې ټوله کله غوړله درو چې مته جواب ودی نه ویني چې چانه نه دي چې نه چې کنه نه چې بیا د مونږ د برستون ستن وختله او سور تور پکې چې خلې ته وګڼله کنه یو شی به تاسو سره مشغول شول چې بس بیا تلوړه واسطه په باندې وڅکړلو کنه چې مو د شکه دی هغه پیخه او د صوبو کنه پټي ولا صوبو چې دا بس هغه کړو دادا سلوګي چې خو چې ګډ پغه کوي چې بس مو د شکه وچات کړو چې بابا خورید کړلو
او یو خړ مخ په غوګانه ورتوم نه نو غوګانه مټر وخت نه مو وکنه پس چې مټریال لوړ تیر شو چې مت جابته ټول لسونه په هغه باندې سوی دادا کنه او وانجار وکنه نو چې مته چې زه تخپل روحونه چې بس جومونه مې د بار ډکړو هغه نه ترونه وی خړډو دوه شپې دوی رځي چې پټوره کې پروت و دا مې ادي تخپل کیسه کوله کنه ما په خپل لاس د کوڼ ټاکولې دي خپل لاس مې د کوڼ ټاکولې دي کنه بس د په جوړې ډک کړو دا خوراک یو پر مولا کوڼ روکړو چې دا وخت دا وخره زمې ادین روغله ادین په وړو کې ونه کنه ادین په نه ادي بابا راته کوڼ وخره مولې چې په ماره کې به دونه خلیو کوڼ مخره بابا لا وای کنه بابا لم بیا پس کوڼ راوړلو بیا راته چې خو مو د جوړې کوله کده په جوړې مو د سر چې کوم د برنډي چګما کنه دا ډېر وخت مو د قرض والا کا وړه په کجه مې کنه برنډي بدن لري کوله ځان نه دا ډېر فوټبال په برنډي کې شته دي کنه برنډي به غوسته وای فوجانو برنډي نه غځړه په دا غوسته وای نو ټول جوګونه به شینو نه ډاکو کنه چې ضرورت وبس طالب هغه کولو وبته کې دا کومولو کنه چې تو بس په شي پیسې ورکړي کنه نو هغه نه زوته به طالب درکواله او نو مو ترزوه د پلورو نو هغه ته پیسې وروړي هغه نه بینګ نه ته ودا چې په کارت کې وچول چې ابا چې صورت خالي واخلته نه تاسو ته کتلو نه 500 ولا چې کوم بندل وای ته واخځلو او جوب ته تلوس کړو سور دې نه بندل چې کوم کنه وای ته کې خو پکې چې خواص دا وته صدر ماته نه تاسو له چې کله وی چې کونه یو خورم تاسو بیا چې کله واپس راغلو چې دوی چې بابا زه خو دا کونه نه خورم په دې باندې مخله تاسو له سو وی بیا مولا چې خدا جوړې ګره جوړې مګه جوړې ټول غوزون ډک جمال خدا ورخه دا خوړې څنګه ته جوړې کې و چې تبن سره جوړې بس هغه مرخصته په جوړې کرتا چې ولوغس چې واست مولا کونی موت کا هغه مې کونی برابر کړم چې بس ته خپل غوزون خراب آرام سره بابا تاسو په رښتې کې څه مو مشر ترو پلور نه مشرو دا په ورس کې تاسو خلک مو وکړو چې مو په ژوند کې تاسو خلک نو کړي ته په دا ډېر ګرځیدل خدا و چې د صرف د کوم د لوکاوا کنه مو د خپل صوباترات د کې مولا پات وکنه ملنګون مې سره چې پلانکی ځکه مو دی هغه دیرایو کنه او چې کوم د بار د کوم عمر در کړو کنه عام ته پات نه و 1980 کې چې د تور سفر روډ نو بیا 1984 کې تور سفر له روډ راغله نو دا بیا 82 کې چې کوم را بیا د چې کلیلا و پسې وکړه چې د کلیلا په 1982 83 کې راغله و بیا دا خبره صحیح ده بالکل صحیح ده صحیح ډیره مننه د سره د بل رور هم نوسته دنه هم یو څه پښتنې کو د سلام چې کومه راځو خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر خپل تعارف را سره وکړو برکت شاه مې نما ده زلل شابه د وریاره زوایم د ورور ملسای لل شابه چې کوم مسره خواجی صاحب خبرې هم کړلې تاسو له څومره پر علم دا چې لال شاه بابا یې چې د ځکه تور سفر کې و دیوانه او په دې غرونو کې بغرزیده او خبره به وته کړه لاند جواب به دیر کړه بیا به چې کومه داسې شراکو کې و شراکو کې به چې ډېر ټیم تر کړه بیا شراکونه به دغه شینی کلی کې د تور سفر اډه و دی براغله د ځکه به چې کوم روډ خو نو وغځنه به خچرو باندې به سامان مامان خلکو تړه د زله بغرونو لرتلو تقریبا 10 کیلومتر لیار ده نو تاسو سیايو دغه متعلق د غشبن متعلق لال شاه بابا لکه دا تقریبا د پیدائش د 1800 د اند وګنه 94 93 خو شو دا پیدا شوی کنه پوښوي بیا د پځونه کې پدلیوي کې نو کارو بیا پاره کې د حکومت د موضوع کې پار کړو دیوانا شولو بیا چې دیوانا شو نه غار لیج کې هم نو شي ولې ځکه کې پیدائش نو نو بیا به د حکومت په غرونو مرونو کې ګرځیدا په کلی کې بم و د وخت یو شوق ډیر زیات لرلو کنه وتی بیا چولې وتی به وغنه د ځوانې د زمانه نه په وتی متي اچولې او د چې کله په لیوي کې وکنه نو مو یو مشر خبره کوله چې د اختم سره کوم تحصیلدار وکنه یو چوټا به وتا وکنه نو هغه د جرمونه کړو صاحب هغه غلطي او څه شی هغه جرمونه کړو نو چې جرمونه کړو بیا هغه لوري صاحب خزانه د ور لګیدل کنه نو بیا یو مشر خبره کوله چې هغه په خزانه کې به یو لک روپیا غابن شوی لکاري الستریچ کومه ده کنه نو بیا د سه دا خبره په داسې چې هغه کلیر کړ بنوي آی فلسفرانو ونه کې بس داسې بالکل هر یو سړی وخت باندې کې به وکړه کنه هغه ته په سمج کې ډېر وخت پاس راتللو کنه خو شو و د زیات بس دغه کونی به خوړو شیشه به خوړلې لکه په داسې بڅوک ثبوت نه کې د څوره وخت تر کړه کنه چې داسې بڅوک نه چې لښو به مولا ویلي چې مولا کپڑے راکا مولا براکا مولا چا راکا مولا خوراک راکا
لکه بیخي دنیا یې تر کړې وه که نه بس هغه مجذوب و دیوانا و دې هغه یې وجه نه که نه لکه څه باقاعده پیري مریدین وه کړې که نه پیري مریدین نه وغه شوی نو بس په دې سټیج کې چې کومه د لیونتوب په دې سټیج کې بیا د داسې سټیج له ورسېده چې هغه به داسې عجیبه غونې کې خبرې کولې چې هغه به اکثر داسې بیا صحیح غونې کې ثابتې شولې که نه نو دی چې کوم پاتې شوی ده نو دا په دې دارې کې شینې کلي کې زیات پاتې شوی ده د مسجد خیلو کې دروازه اټوي ته یازه کې پاتې شوی ده هغې نه په لسانه بستې وي په هغه ځای کې پاتې شوی ده بیا په کوارټ کې چې کله کوارټ زاړه اډه وه په هغه ځای کې برانډه وه په هغې کې به نو اوس لکه زه چې کوم ځای له راغلی یم زه دله چې کوم د سوکانو له راغلی یم زه دله چې کوم د بودر بابا له راغلی یم دې ځایونو کې دا ډېر پاتې شوی ده که نه نو بیا دی چې کله لکه اکثر بیا د ملنګوان به سره وغو به 4 سمار چیلم میلم ورد ورسکلو که نه او ته به اکثر داسې خبرې کولې چې هغه چا په سمجھ کې نه راتللې که نه نه هغه داسې وي چې یاره دا ما ورور ده دا مې بغا ده داسې به چا سره هم نه کوي چې یاره ستړي ماش سره کې څرنګه کلي کې خیر ده بس هغه داسې بغا ونې کوه که نه سره به چې د توجه ورکول نه شره د دنیا د کورونو سره کنه بس خبره به سره وکړله هغه جواب به صدا سي درکړ چې توله و پاته نه لګی چې دا څو ریزلټ به څه وځي کنه صحیح او چې کله وفات کېده نو روح یې ما په لاس کې وتله ما په لاس کې زه په کلي کې موجود وم شپې راغه ملنګوانو راوړه چې کومه ده کنه نو بیا د لاس نه اول به د لاس نه د ډېرې چیرې میډ تو کړې وې کنه هغه پاته نه لګیدا بیا چې کله وفات کېدلو نو بیا یو رومال ته نه تو لاس نه یو رومال ته صرف تو د مرګ وجوهات سو بس شي د بیسیکلی هغه د سینې بیماری و نمونیا ټیپ دا به مخکې په دا باندې راتلله او دغه کاس چې کومه د مرګ کاس چې کومه د هغه د سینې بیماری چې کومه د نمونیا جوړه شوله نمونیا ته شی وګنه خو شوي بیا هغه پیسې په خولې کې چې کله روح ورکولو پیسې داسې تاله کړلو پته نه څه موته چین و 100 روپۍ هغه په خولې کې وي امر وخت هغه مرګ کې متر بیا د دغه چې کومه ده کنه د لاس د دوی غوته د زول رغلې د زول دا دوی غوته د زول رغلې دا به خمړاوه دا روغه دا چې کله ځوان غلو کنه په دې غوته باندې به غراو نور دا چې کوم مړاوه دا دوی غوته د زول رغلې چا به داسې کړ بیا به واپس د زول وړل لکه کوم چې اخري ټیم کې مخبل کتل وګن پوه شو او دا غالبا 1984 سپتمبر په میاشت کې بیا وفات شوی ده نو بیا مختلف خلک موسی خو کلی کې هډه نه پاتې شوی مریدان به ترتللو یا د ځکه به نه دا خو دلته کې تو سفر کې ډېر کم پاتې شوی دا سن لکه سن 63 کې زموږه یاد روچی 63 نه مخکې د لور 65 کې د مور وفات شوی دا کنه الله پاک ډېر کرامات ور کړی او بابا له خلک به ته دعاګانو وختونه نو سا کرامات سمڅ وي چې هغه کرامات څوک تسلیموي څوک نه تسلیموي کنه هغه خو صوفیانو کور چې هغه د کومه کټګوري ور کوي کنه صحیح ولې دا خو صوفیزم کې راځي کنه صحیح او دا خو ما صوفي و چې کومه دا کنه ماست ملنګ بس هغه چې کومه دا چا سره کار نه لري نه خپل نفس غم کول ما ته هغه په ژوند کې څوک دا ثبوت نه کوي چې مولا ویلي چې مولا چیر وړه مولا برکه مولا کپړه راکه مولا چی شروکه هغه به چې کله تنوشه تو سره به غاړي خوخه کې ته به غاړي راکه په دې کې صورت کې متي غاړي به د سره وتاله به ډیر کړل ته نه بس خوونه غاړي وته بل براغه هغه لا به چې غاړي بدلې اروکه خدا سي قوت شو غډیر لرلو کنه نو دا چې لکه زبط ولا خپل واقعیا وخایم د 1970 خبره ده تا په شینی کې لګنو وسو نو ډاکټر علم مختن کې انټي سپیشلیست هغه مولا د هغه پرابلم او ټانسلز مولا اپریشن لیکلو نو بیا چې دله مو ورغللو نو ان کومې د چاره دا اپریشن لبیا یو ډاکټر اپریشن د لیکل ده مولې چې اپریشن ما کو بس جوړ یې پوښ ولې کنه نو کوي د جنا وخت ډاکټر مولې چې فلوي ته داسې وکړلو چې بسو درو مکلیلا خو ان کبه اصرار کولو لوړو ډاکټر له ډاکټر له لوړلو هغه ټیم ولا رکړه پیدل مزال تور سفر کله 82 کې روډ غلا ټنګ نو ورغله نو چا غځه کې چې کومه دا چې ډاکټر له لوړو چې غځه وکتل نو مولې و چې راته ټانسل خو صحیح شوی دي کنه لکه دا زه د خپل دا خبره کوم کنه نو هغه چې کوم مریدون هغه چې راغلو هغه به چې کومه خبره کوله ایو و چې راځي د غوړې مې راوستلو او مولې چې چای ټلڅو نو وخت کې ډیزل شورټیج و نو چې ماته چې ډیزل نشته دی پوه شو کنه چې ملنګ لوي چې او براوړه چې به راوړه پټنګ کې ته واړه ولې چې وبل لوټانونه چای مې ته واړه ولا چې ما چې بس ووس به داسه سٹور شي هغه باندې چې ما سل پوه شو نو هغه هم په دجره کې خبره کوي چې لاس پیره مو ټل ود په خبر په لګولې کنه
نو دل اوس کته کې رمات یې او که ورسوي ته چې کومه دا شي نه پوه شو کنه ته خبره چې دې خبر باندې یار یو سړی نه هر سړی نه پوهېږي کنه نو هغه خپل بیا لکه زه په خپل د بوتل خلو کې نو سم وایي مې بابا یې وغوت یې راکا نو ما خو سره چې ډېر کو دا سترګې داسې سرې وي چې دې سره به څوک نه شو ګڼېدلی که نه نو مولې چې نه بس نشته ګوتې را سره مو چې نه یې وابه راکوي چې نه نشته بیا مې ډېر اصرار مې سره وکړه چې زه ته چې اوس سره نه پکې یوازې زیاته لاړه ده که نه اوس یې دې څه مطلب شو څه هغه شو که نه نو هغه داسې خبرې وي چې هغه به په خبرو باندې داسې څوک نه پوهېدلو هغه به شارټ کټ داسې خبرې کولې او هغه تاسو خو ماشاءالله لیدلی دا تاسو خپلې واقعې بیان هم کړلې هولیا یې څرنګې وه کپړې به څرنګې اچولې هولیا خو هغه چې کومه ده که نه هغه کمیس په اکثر نه وه هغه به برنډي غونې کې هغه فوجي برنډي نه وي هغه به اچولې وه او پردوک به چې کله چا به ته کپړې راوړې که نه نو په پردوک به بل پردوک واچوه بیا په بل به بل واچولو داسې هغه بس داسې ملنګي ټیپ چې کومه ده که نه ټوپې بس خړه غونې د پاکوړ غونې ټوپې وه شلېدلې غونې که نه داسې لکه ځوان خیال به نه سوتلو چې یاره زه داسې کپړې واچوم داسې هغه بس داسې بېنیازه غونې کې وه که نه بابا د څو وروڼه وو دا 5 وروڼه وو 3 خویندې وې په ټوله کې مشر دی و او دا بیا پسې مو نیکه و هغه په 1901 کې درېمې میاشتې کې شوی و نو دا غالبا 1893 داسې کې به شوی وي که نه بیا پسې بل وایي د پلار و شیرشاه نیکه نومی وه بیا پسې بل و غني شاه نومی وه بیا پسې بل و شیرین شاه نومی وه دا 3 خویندې وې نو دا ټول چې کومه دا 8 خویندې وروڼه وو هغه وفات شوي دي ټول وفات شوي دي ټول وفات شوي دي دا غشتي ده هغه د ژوند چې کومه ډیټا چې کومه مو سره چې کومه ده که نه نور هغه سره بیا چې څوک ګرځېدلي دي هغو سره څوک پاتې شوي دي هغو سره مکمله ډیټا به یې پوه شولې که نه او بلې چې هغو سره خو بیا وخت تېر کړی خو دلته کې دا هغه ده چې کوم څه لکه دا منګورونه مروان دا به یې نیولو خوړلو به یې که نه او ژوندي یې رونیولي دي په بسترو کې به یې واچولو چې کومه ده که نه شیشې کوڼې دغه شی نه به یې خوړلو نو بس هغه څه باوجود هم بیا ژوندی و نو بس بیا دله چې تاسو هر څه صحیح چې څومره ټایم وشو لکه دا ځای آباد شوی ده او دځای کې چې ته مخکې اورس مورس کېدل نه دا خو ورس خو د چې کومه ده دا 84 غالبا سپتمبر میاشت هغې کې وفات شوی ده بیا هغې نه پاسې بس ورس مور شروع شولو که نه بیا هغه ورسونه څومره موږ د قبیلې لوکا ده نو دلته کې بیا به خلکو ډېر باد منلو که نه یاره د ورس و دغه ګیدرنګ کېږي دغه نو که دلته کې اکثر خلک بیا هغه مسلکي رنګ سره چې کومه ده که نه عجیبه خلک وي که نه دلته کې خو مسلکي رنګ ډېر زیات حاوي ده په موږ باندې که نه د فاټا کې لکه ما یادېږي چې کومه یادېږي ما خو کافي عمر ده مخکې به مو پیري مریدي کولی فاټا خلکو که نه اوس هغه شی ختم شوی ده اوس مسلکي شی نه راغلي دي هغه مسلکي شیونو لږ مو پاتې چې ښه طرف لی بوتلو یا خراب طرف لی بوتلو هغوی دې شیونو نه مو لږ سایډ له وسوتلو که نه نو څه وخت تقریبا داسې 15 شپې کولی دا ورس ریګولر شوی بیا هغه شی ناسې بان شولو چې کومه ده که نه چې تاسو یې چې ځای کې یو کویه د هغې لم چې بابا به ځای کې هم ناست و ژوند دی دا کویه شته دا خو دلته کې ده د اوس هم ته خلک اوبه وړي که نه هغې له به یې لکه په خپله موله مې یوه خبره کوله چې حجرې بشترې را واخیستلې و کویلې یې اچولې وې چې کومه ده که نه نو هغې په دې غرونو کې دا په د غره کې خمڅ ته یاد کې به کله کې نوسته شراب وغه لکه دلته کې چې کله اخري ځلې راغله و که نه دا په 1974 کې راغله و 1974 نه پاسې بیا تور څپله دی نه راغلی چې کوم دا ځای آباد شوی ده دا چا آباد کړی ده او کله آباد شوی ده دا مزار چې کومه ده دا د یو ډېر ښه مرید و د دارا دمخیل اوسیدونکی و هغه تقریبا زیاته خرچه په هغه پې باندې کړې نوره دی چندو مندو باندې دا شوی ده که نه خو زیات میرزمان حاجي و مونی کې میرزمان حاجي میرزمان حاجي دا کور په ډېر هغه کړی ده پکې زیات کر کې دې کې قالین و خو دغه چې کله موږ لوړو که نه دغه شو که نه نو قالین د نه خلکو یوړه کنده کې داسې قالین لګېدلی چې ته پې نه پوهېدې چې دا قالین د برجې پکې مخکې لګېدلی که قالین پکې مخکې لګېدلی حاجي صاحب اخري پوښتنه درنه کوم داسې یوه واقعه تاسو له یاده ده چې هغه اوس هم چې کومه ده تاسو له مخکې لکېږي یا ته یادوي داسې چې موږ د کتونکو لغه تاسو بیان یا صاحبانو زه چې کله هغه نه فوج نه راغلم که نه دی ما په دایره کې وړوکی و دی ما په دایره کې پرېښوم زه سم بابا له چې کله مولا چا وي چې تور مالنګ ته په کوټ کې په قبرونو کې دا ډینګ غوندې و تور مالنګ پنجابي ویران پښتنه مې ته کړه هغه چې انګولا لور دا چې زه لورم په انګولا اټنګ زه یم وکنه فوج کې وکنه تر غلم په چوټه باندې چې کله لور انګو ملا هغه خونو ته وران هغه چې چیلم اوس کم چیلم نس کم بابا ګورم هغه چې خپ قبرونو کې نو انګو سره قبرونو لونه ته په تل شیخ بابا نو سړی وته چې سمونه ته خطر سمونه غار دا کنه کې زیارت ته پوسا
هغه پسې منډه وانه سړی بون غړل زته وند ورچول کنه کاخ کاخ کېدو مې کنه مانګور دا سړی موټر سره مله جمع سره منډه وای ملک بابا چې بابا نشه بابا کوړ لا پس لوړلو او نه بیا کوړ رسون شوته چې کله کوړ لرونه په برانډه کې بابا کاټه چواله پکې پروت و نو دویلا دی وره ته پرتاوه بابا له په خوله نو بابا دا هغه خج کومه دا په وره کې ډوبه چې زه در وسم په وره کې خټنګ ډوبه نو زه ډېر وړو کې لونه کرو چې لګانا چې کله بیا ځوان شو بیا رولم زه په کاټه دا کینو سلام کریم ملنګ هغه ډېر د تیرو د غوړې و د اتون د ډیم سره لاندې کور و نو هغه باندې دا تبرګر چې پورته شه بابا ستړی کنه بابا چې سترګې وړه کنه چې کریم دا خو مې کلی سړی دا کنه سردار ته وی چې دای مې کلی سړی دا کنه بابا څډر وړو کې لونه کنه بس بیا کینو ولنه بیا مولوی چې ټکاله بخروم چې بابا ما خړلې دا چې مو چې نه خړې تو څنګه خړلا بابا راته چې مو چې نه خړې تو څنګه خړلا بیا د کې کباب کړیو برانډې کې وسن شته د مخاله چې محمد چې دکان دا نو هغه نه به کباب روړه کباب روړنو مو په کراچي کې وړاندې مو وندي کنه ته کې غټ نورنج او چې بابا مالټا دی باندې کاټ کې برډه کې زما وای کنه هغه نو هغه بیا مو هغه ته چې خچې روړه چې مې وروته مجستر چانک چروړه کا سون ډیر دی سره اچھا بیا مور وختله نو قربان نه مې و هغه کې شین راګ باندې لوړه په وره کې نو هغه نه وته چې قربانه د چانک دا وره واچا پکې نو مخ به سرګړ مې ګټ کلو کله ډاک پکانه نو ما پړه کې چې بابا چې چینی پکې نه پکې هغه سړی نو هغه چې زما دا شول به دا چې هغه به دی ته پیلټ کولې نو اخر پیله مول راول چې مو د ګډ روغانه مو د جبه وصله نو مول بابا مخ راځي وخت نه سولې اگر ته بیا موازدي سره بابا سره نه کوله کنه او مول چې وخت نه سولې ما ډړه کې دا کې وره وچول خو او وره پکې واپس ولا ټوله وره چې نه تا کنه نو بس مو پیله دا کړم دا څه وڅ کوم چې نه خو ساړه دا کنه مو د جبه وصله مول خو مخ راوړي وخت نه سولې پس هغه نه بچ کو سره بیا مو کوله هغه بنه لګولو کنه او کنه مول چې شپه وکا ته وخونه خلک هم نه دی پته شو په داري کې کنه نو بیا د ما مګونه سره راغله او د پسې بیا راوته او د مال چې لوړ د چګنټه کې چې لوړ دا بابا راته چې لوړ در رسیدل دا کنه چې هغه ما کا وته او ته چې لوړ شو او ته د غره ګوډي خنا غره ګوډي مطلب مو خون مخکې مو خون چلو کنه هغه دار دش لزب ولم چې ته لزغ ګوډ مو چې مونږ پته شوی دا مپریخه بداري کې نو بس مال جار رسیدل دا او چې درون ټیک د خلکو سره مخکې لوړ بس ورسو بیا راوخاتله نو مو به دمه کوله پښینی کلی باندې دل چې راتلو کنه بیا به دا پالو کنه ډېر خاط کسان دا پالی به د سر خولي دی مو لاندې کنه هغه ټکونه نه لاندې دا چې اوس پکې کومه ګولا وځي کنه شپلګول پکې بوسي د سر خولي سره هغه دا کې به خلک راتلو بیا دا پالو پته کې سره نو مو به شینی کلی کنه موزیګار روانې دو کله ډیر مننه قدرمنو امید لرم چې تاسو به کومه را دي مو خبري اوریدلې وي او پوه شوي وو به یوزلی بیا چې څومره هم د مودا د لکه وړکی دي کاغه د مودا معزز مشران دی ریو جهان مننه بل ورو رحیم سجاد لبویر کو د دې سره اجازهات پلو یلا مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بدستایم طولو مر بدستایم طولو مر بدستایم طولو مر بدستایم خود مرره تا اوبای جانا نچ زستایم